د طالبانو ستر اقدام پاکستان خلاف. طالبانو پاکستان ته د 4 ټنه لیتیم ډبرو د قاچاق مخنیوی کړی. اطلاعات روز لیکي ننګرهار کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په تورخم دروازه کې پاکستان ته د 4 ټنه لیتیم قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیوی شوی دی. دغه ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو له دفتره نن یکشنبه 28 د غبرګولي په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه قیمتي ډبرې د ډبرو سکرو په یوه موټر کې ځای پر ځای شوي وي او قاچاق کوونکو غوښتل پاکستان ته انتقال کړي. طالب چارواکو د یادو قیمتي ډبرو د قاچاق په تور د 2 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. لیتیم په پراخه کچه د برېښنايي وسایلو بیټریو کې کارول کیږي. دا سرچینې د نړیوالو پالیسیو سره سم ستراتیژیکي سرچینې ګڼل کیږي ترڅو نړۍ کې د شین پوړیزو غازونو تولید کم کړي. له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې هم ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو ادارې له لورې د کانونو او پېټرولیم وزارت سره په ګډه همکارۍ د 1000 ټنه قیمتي ډبرو د قاچاق په تړاو د 2 بهرنیانو په ګډون د 15 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی و. د افغانستان کانونه له کلونو راهیسې په ناقانونه توګه استخراج او ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. طالبانو د کانونو په خپل سري ډول د کیندلو پر مخنیوي او د قیمتي ډبرو د قاچاق پر مخنیوي ټینګار کړی دی او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دا ډول قیمتي ډبرې او ارزښتمن توکي له هیواده قاچاق کړي.